تا مخکې یوه خبره وکړه د کومنټونو خبره ما تعقیبول. دلته دغسې خلک کومنټونه کوي چې هغوی ځان ته تعلیم یافته وایي، ځان ته لوی پروفیسور وایي، ځان ته د پوهنتون استاد وایي. لاندې ګوره زه درته ښیم، ته پېژنې، زما نه ښه پېژنې. باچا صاحب د تاسو موضوع چې ده که نه لکه دا هور د اروپا خبره ده که نه، په اروپا کې اوس ماته ولکه د نظام پته لګېږي څه نظام دی، څرنګه قانون دی. او د افغانیت خبره چې کوئ څه که نه، افغان چې افغان وي که نه، زه یو دا خبره کوم چې افغانیت ته ضربه پرې رسېږي، هغه کار باید سړی نه وکړو. او زه په سعودي عرب کې پته کېږم که نه، زه ځون ته افغان وایم والله چې زه کار وکوم چې ناموس مې په خرابېږي که نه. لکه مثال ته ورمنه دا خبر لشي په دا بدلته کې ماته زناګانې ملاویږي، زه نه کوم. قسم دی ما 4 کاله سفر کړی دی که نه، ملاویږي داسې نه. مهرباني صحیح وایي ماته دلته کې ماته قسم دی ملاویږي. پرونه بله ورځ ماته یو کس تصویر ښکاره کړو که نه، چا ها افغان و که نه، ما والله په دې الفاظ ورته ویلي چې تا دپاره دا حق نه تا په وطن کې خور مور پرې ایښي دی بای چې ته هاته لکه د تو ناموس دی، تو ناموس خرابېږي چې زه اوس دلته کوم د ما ناموس خراب شو که نه. او د افغانیت خبره خو چې دا خلک لکه څه یا چې افغان دی، دا زه افغان نه ګڼم. څوک دا شی کارونه کوي که نه، یا اروپا کې یا سعودي عرب کې یا خارج کې. او بل د ټولو نه غوټه خبره کسه بچا صاحب ماته دا خبره لکه زړه ته درېږي که نه چې میشتوس دا خبره خو کوي که نه، میشتوس باید چې په وطن کې فکر وکړي. دا اوس چې میشتوس کوم نظام دی که نه، او زه خپل درته زه نه جمهوریتي پاتې شوی یم، د وخت نه لکه د طالب سره پاتې شوي یم ټوله کورنۍ پاتې شوي. خو دا نن سبا وخت کې زه په ده باندې اعتراض ګڼم که نه. طالب چې اوس هغه بله ورځ اروپا ته دی لوړل دا جرمني ته چې دی لاړل، د یوې ورځې ویزا دی ته ورکوي. دا د افغانیت یو توهین دی. 15 ورځې ورته پروت وي، دا یې درېمي که نه. دا اوس نن ماته وایي چې زه د تو مسؤل یم او کسه چې دا د مور رهبري کوي که نه، چې داسې وکړي بچا صاحبه چې موږ لږ کې په ده سترګې چغې وي. یو طرف ته نه چې په اروپا کې افغان ځای نه شرموي، کسه په افغانستان کې موږ تاسو ځای نه شرمولي دي. نه لکه اوس دغه ته وایي چې دغه د یو ورځې ویزا یې ښه کار نه دی کړی چې ورکړې ده. نه خو دا شرمول دي. وسړی 15 ورځې ورته پروته وي که نه. نه اوس څه وکړو، زور خو به اروپایانو سره زموږ زور برابر نه دی وروره، زموږ امریکایانو سره زور برابر نه دی. یوروپ خو د امریکا دا خو د امریکې دفترې دي، نو چې امریکې سامه روشي همغه به کوي. نو موږ ورسره څه وکړو؟ لکه اوس زه مجبور یم دې هېوادونو ته، ځکه زما د افغانانو مسایل دي، زما د وطندارانو مسایل دي. نو چې دا مسایل اوس دغه اوسنی نظام ورته وی، حکومت ورته وی، ډله هر څه چې ورته وی چې دا یې حل نه کړي، نو دا به څوک حل کوي که نه؟ نو خبره دا ده چې دا خو د دې وخت واکداران دي. ګوره دغه سفارتونه چې دي د هر حکومت چې راځي، دا سفارتونه د هغې حکومت حق دی چې هغه حکومت ته وسپارل شي، هغه نظام ته وسپارل شي. سفارتونه کنسلګرۍ ورته وسپارل شي. ولې دا سفارتونه کنسلګرۍ موږ ته نه راکوي؟ ولې زموږ افغانستان ته نه سپاري؟ خو زور دی ورکړي که نه، موږ دې شی کولی نه شو که نه. نو مقصد دا دی چې هغه خو بېله خبره ده. دلته د طالب او د دغه خبر نه ده چې د جمهوریت او د طالب خبره موږ کوو. دلته موږ خبره په دغه افغانانو باندې کوو. دلته د سیاسي دغه پکې نه راچو. ډېره بخښنه غواړم، نو والله تا خوشحال لري. صحیح ده بچا صاحب، نور خبره زه نه کوم که نه. افغانیانو دې ځای ته چې ښي ما ډېر والا ژړلي دي که نه، په ډېر ځای نه قسم په خدای چې ما ژړلي دي که نه. زه هغه افغان نه یم چې زه د افغانیت دومره خلاف یم چې زه یې ړنګوم. زه داسې وایي چې د وطن جوړېږي که نه، موږ ته پکې لامبه شي. په خدای قسم دی موږ دا وایي. اوس خبره موږ دا کوو که نه شا چې باید چې هر ځي ګړي ته سوچ فکر په وشي و دوا ته سیخ چې یاله دا ځي ګړی ارسیخ کې پناه باد سیخېږي. وسړی یو زوی خو نه دی په خدای. اوس تاسو په دې حالت کې تاسو کوم فکر لرئ چې دا افغانان ته سترګې سره سیخوي؟ حکومت مو نشته دی، حکومت یې نشي سیخولی. دلته کې خلک خپل په خوله نه کوي، خلک کې دومره ابرو نشته دو چې دا لوړ شي خارج ته وطن غونډ ته آباد دی. دلته کې زناګانې کوي یا حشیانې کوي، والله دی په وطن کې یوه کونډه ته نه لږي $1 د دا یوه کونډه ته ولږي یو میاشت کاري پکې. زه نورې خبرې بس کوم په دې کې زه ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مدني صاحب فکر کوم چې نمبر ستاسې دی که د شریف وزیر نمبر دی؟ نه پوهېږم ستاسې دواړو کې یو دی. بخښنه غواړم بیا راز محمد شیرداد صاحب دی، مهرباني وکړئ تاسې وغږیږئ. ډېره مننه پاچا صاحب محترم، شیرزاد صاحب او شریف صاحب او څومره ملګري چې لایف کې ناست ټولو محترمینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی مو عزتمن لره. پاچا صاحب محترمه، مخالفت په خپل ځای باندې
باید موږ مخالفت وکړو خو منافقت ونه کړو. نن کاري سي محترم ډېرې ښې خبرې وکړې، ډېرې د پند نه ډکې خبرې د افغانانو په خیر باندې خبرې وې. الله تعالی دې اجر ورکړي سره د ټولو ملګرو دلته چې چا د افغانانو دپاره مثبت خبرې وکړې. پاچا سي محترمه دغه د اروپا موضوع چې مدني صاحب یو خبره کوم، تاسې بیا خبرې مو کوي. قاري صاحب هغه سړی دی چې په ښه په ښکاره مخې دلته د طالبانو مخالفت کړی، په دې کې هېڅ شک نشته دی. او ډېرو خبرو باندې قاري صاحب غوښتلی ده زما خبرې به اوري. مدار محمد شیرزاد صاحب چې ستا دی دلته موږ سره په لایف کې ناست دی، موږ ورسره خپله ما ورسره مخالفت ښودلی چې یاره دا خبرې صحیح نه دي که نه، خو زما ملګری زما دوست دی. خو قسم ده خورم چې کله د افغانستان او د پاکستان جنګ شو، د ده افغانیت د ده پښتو د اسلامیت هر څه معلوم شو. تر دې پورې ویلې چې زه تیار یم چې افغانستان ته لاړ شم. دا خبره مخکې په موږ میډیا باندې کړې ده. تر دې پورې دا ویلې چې هر څه ما سره دا طالبان کې دا اوسنی نظام، خو د خپل هېواد په وجه باندې چې په دې سخت وخت کې یوازې نه دلته په ټیک ټاک کې راشم، د دې جرمني نه ټکټ اخلم. پاچا صاحب ته به زه به یو څو ملګري به شهزاد صاحب ستا که زه دروغ یم دا خبره به دا تایید مو کړي، نو زه ځم افغانستان ته. او خدای شته چې موږ باید خسر خلکو سره خبرې مو کړې په افغانستان په اوسني نظام والا سره. هغه ویل چې وروره موږ خو دومره بې غیرته نه یو چې یو سړی دا د خارج نه راځي وطن ته. او خدای موږ داسې احتیاطاً دا خبره وکړه چې یاره دلته خو بس دغه نه وي ځکه چې مخالفت یې کړی دی. ویل وروره مخالفت خبرې ختمې شوې، دا زموږ ورور دی چې خدای دې چې سبا له راځي خدای دې نن راولي، هېڅ مشکل نشته، موږ به ورته په غاړه کې ګلان واچو. نو قاري صاحب خپله افغانیت او هغه یې ښودلې. زه قاري صاحب یو خبره کوم مدني صاحب چې دشمني او دوستي دا د غیرتي او د اصل سړي سره خوند کوي. دشمني معلومه او دوستي معلومه وي، هغه اصل سړي سره. او قاري صاحب چې دی یو اصل سړی دی. مهرباني صاحب ډېره مننه. بس پاچا صاحب محترمه ما یادونه وکړه چې موږ مخالفت کوو خو منافقت نه کوو، ښه ته ښه وایو بد ته بد وایو. د اروپا مسله چې دا جناب پاچا صاحب محترمه دا د یو فرد مسله نه ده، د دې یو کس تر شا تقریبا په لسګونو دغسې مجبوره خلک پراته دي چې که زر کسه حساب کړي نو دغه تر شا پنځه کسه حساب کړي دا په زرګونو کسان جوړیږي. دا لویه بدبختي ده. ګوره دا اوس چې په اروپا کې دا مسله روانه ده. پاچا صاحب محترمه یوه خبره یوه یادونه ځکه کوم چې ما نه بیا هیر نه شي. که دوی دا سوچ وکړي چې موږ به افغانستان ته لاړ شو نو دغه نخرې به هلته کوو. اول خو دوی د ایرپورټ یا د میدان هوایي نه ولا کوځي، د دوی قضیې ټولې هلته ثبت شوي دي. دغه هیئت چې لاړ ده په دې معنی باندې نه دی، دوی ته ټولې قضیې سپارلې شوي دي. دوی دغه جرم کړی، دغه مشکلات یې دلته جوړ کړي دي چې ته په دغسې ملک کې چې هغوی تا ته که کار دي وي که نه دي وي تا ته سوسیال درکوي، په اصطلاح پیسې درکوي، کور درکوي، یعنې هر رقم ته یو مرسته در سره کوي. بیا هم د دې نظام یا د دې وطن احترام ونه کړي، هغه په ځان د رحم ونه کړي، په خپلو بچو په خپلو مور پلار د هم ونه کړي، دې ته لوی جاهل او ظالم ویلی کېږي. زه یقیني درته وایم چې په دې خلکو باندې زه خفه کېږم ځکه چې د دوی تر شا ډېر دغسې وږي ناست دي چې هغوی د دې د رسېدلو دپاره خپلې ځمکې خپل جایدادونه خرڅ کړي دي. نو باید سړی په دې باندې خوشحاله نه شي، باید ټول افغانان په دې باندې خفه شي. الله دې دوی ته هدایت وکړي. دلته د یو افغان په سر باندې د ټولو افغانانو نوم بدیږي. دا ډیره بده خبره ده. ګوره پاچا صاحب محترمه موږ هم مسافر یو، موږ هم پر دې ملک یو، په خپل ملک زه هم نه یم، خو دلته قسم په اول د الله تعالی د ډاره بیا د دې د شرمه چې په دې باندې چې زه دلته یو دغسې کار وکړم چې هغه نامشروع کار وي، زما په سر باندې ټول افغانان بدنامه شي. سوچ کوم، کوشش کوم چې دغسې کار زما نه ونه شي. بیا ته سوچ وکړه دغه ملکونه نږدې ملکونه نه دي، دې ته رسېدل بالکل لکه د مرګ خولې ته چې ځان اچوې چې ته دومره بدبخته یې چې په دومره تکلیفونو کړاوونو کې تا بیا هم ځان ونه پېژانده. دغه سړی د اصلاح وړ نه دی. دا به انشاءالله اصلاح کېږي د افغانستان په هغه زندانونو کې چې هغه ډېر ښه زندانونه دي. ګورې هغوی مدرسې دي، زندانونه نه دي، هلته به خپله اصلاح شي. خو بیا هم درته وایم څومره خلک چې د افغانستان نه بهر اوسېږي که هغه که په هر ملک کې دي، اول د خدای دپاره، بیا د خپلو بچیانو دپاره، د خپل مور و پلار دپاره په ځان د رحم وکړي، په دغو خلکو د رحم وکړي، په دغو بچیانو د رحم وکړي. څه چې لرل هغه خو ده ته غاړې ته ور واچوي. مدني صاحب یو خبره کوو، تاسې لږ خبرو کې لږ مخکې چې لاړ شئ، دا کوم حیات چې راغلی خدای شته چې دغه کوم ملګرو دا پروګرام جوړ کړی هغې خدای شته چې ما سره رابطه کړې وه
به ما معلومات هم وکړو چې څومره ما ته معلومات راکړی شو. دلته خلک لګیا دي رقم تبلیغات جوړوي چېرې بس دا یو معامله یې وکړه د افغانستان اوسني نظام یا طالبان چې په دې خارج کې معمولي خبره وي به دغه سړی تیاري ته خېجه او افغانستان ته یې لېږه. حالانکې دا ډیپورټ سلسله څه نوې نه ده. دا مخکې موږ په دې خبرو کې چې دا د کرزي صاحب په وخت کې هم وه، اشرف غني صاحب په وخت کې هم ده او اوس هم شته دی. نو مقصد دا دی چې کوم داسې تړون شوی دی چې کوم افغانان دې ورسره تړون کړی چېرې به دا افغانان معمولي کیسې ریپوز کېږي او افغانستان ته به یې لېږي. حالانکې ما سره ویډیو موجود ده چې په دې باندې د افغانستان حکومت بیانیه هم راغلې ده. کېدای شي تاسې به کتلي یا به نه یې کتلي. مهرباني وکړئ تاسې که په دې باره کې لږ معلومات ورکړئ خلکو له. ګوره پچاسې محترمه، دا د نظامونو خبرې دي، ټوکې نه دي، د مسخرې نه دي. دوی طالب ته یا حکومت ته یا نظام ته په دې کې څه خیر دی چې یو افغان د اروپا نه بیرته افغانستان ته لاړ شي چې هغه ډېرې سختۍ ګاللې وي، ډېر مشکلات یې ګاللې وي. یعنې د حکومت دومره کم عقل دی چې هغه بس بې سواله بې ځوابه ته رالېږه. اوس افغانستان کې خلک بیکاره دي که نه دي بیکاره؟ نو افغانان نه غواړي د افغانستان حکومت نظامونه نه غواړي چې دلته د نوره هم بیکاري زیاته شي، دلته د نوره هم مشکلات جوړ شي. هغوی کوشش کوي چې افغانان په بهر کې د 5 روپیو ګټلو دپاره چې هغه دلته حلاله نه په کمو که تاسو ورته وایي هغه وګټي. په هیڅ صورت باندې دغه نظام د افغانانو خلاف نه بلکې د افغانانو نظام دی. که په هر لحاظ وي دوی لاس ورسره وړي. زه دا هم درته وایم چې ځینې دغسې قضیې وي چې حل و فصل یې کېږي کېدای شي هغه آوټ هم نه شي یا ډیپورټ هم نه شي. دا د عام خبرې نه دي. پچاسې محترمه، ته هم په دې اروپا کې اوسېږي، په لسګونو کاله د تېر کې تا دا شت څه ویلي دي؟ څه درته وایي؟ خو په نظام چلېږي، په قانون چلېږي. سوال نه پیدا کېږي چې څوک ونیسي. نو چې خلک بې قانوني کوي هلته د افغانانو نوم بدوي، هلته د مسلمان نوم بدوي. دا خو نو بیا دغسې نه شي کېدی. زه پچاسې محترمه یو خبره تا ته وکړم، یقین په الله وکړه چې د افغانستان اوسنی حکومت کوشش کوي چې افغانانو ته دغسې کار برابر کړي. اول په افغانستان کې که افغانستان کې نه تا ته معلومات کېږي چې د روسیا سره د ویزو خبرې وکړي، د سعودي عربستان سره د ویزو خبرې وکړي، لګیا دی دغه کار روان دی. کوشش کوي چې که دلته کار کمزوره دی هلته یې چې وګټي هغه هم دلته افغانستان ته رالېږي که نه، بل چېرته خو نه ځي که نه. نو حکومتونه کوشش کوي چې خپل عوام ښه وساتي، 5 روپۍ وګټي، حلال رزق وګټي. په دې کې ګورئ زه یو خبره تاسو ته وکړم، ته یقین په الله دغه ټیک ټاک مې دومره دغ شوی، دومره یو خراب اپلیکیشن دی، یو دروغجن اپلیکیشن، یو ډزمار اپلیکیشن، یو دوس اپلیکیشن. زه وایم چې اوس څه وکړو، په اخته شوي یو کنې دلته هیڅوک نه دی معلوم، اصل که مسل دلته نه معلومیږي. ته مخکې یوه خبره وکړه د کومنټونو خبره ما تعقیبول. دلته دغسې خلک کومنټونه کوي چې هغوی ځان ته تعلیم یافته وایي، ځان ته لوی پروفیسور وایي، ځان ته د پوهنتون استاد وایي. لاندې ګوره زه درته ښیم، ته پېژنې، زما نه ښه پېژنې. زه دغه ورونو ته وایم زه خو جاهل، زه خو بې تعلیمه، زه خو بې سواده. ستا په دې سواد اعلانت وي چې ته دغسې کومنټ وکړې چې هغه د افغانانو دپاره شرم دی، د افغانانو دپاره عیب دی. قسم په الله که په ټول عمر یې وکړم درکړم کومنټ. ولې ظالمه په خپل افغانانو باندې رشخند وایې؟ ته به پیسې لرې، ته به دلته جمهوریت کې غلې کړي وي، هلته به اوس په خپلو بچیانو باندې ورور سبقونه وایې، پوهنتونونو ته به یې لګې، په ښو موټرو کې به ګرځې. ته خو چې دلته د نصیحت خبره ونه کړې، دلته پسې خاندې، چاته څه وایي او چاته څه وایي. په هر صورت باندې پچاسې محترمه زه تاته یو خبره وکړم چې څومره وسم کېږي افغانانو مدني صاحب خبرې لږ نه لنډې کې مننه، بیا به بل راونډ کې خبرې وکړي. په دواړو سترګو چې داسې محترمه ته خبرې وکړه، زما دومره ضروري خبرې وي هم نه، خو وخت مې د سره پاس کوي. په هر صورت باندې تاسو خفه شوي نه وایي. دا څه وایه مدني صاحب، ته خو ګوره د موږ کور ودان، ډېره مننه. خبرې دوام ورکړه، زه خوا کې درته